سلامونه خوږو ملګرو، څنګه کولی شو چې خپل شخصي ویډیوګانی، تصویران او یا نور هغه ډیټا پټ کړو کوم چې زموږ په موبایل یا میموري کارت کې وي. ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې خپل ویډیوګانی، شخصي ویډیوګانی یا نور اسنادونه د خپلو ملګرو څخه پټ کړو، یعنې زموږ په موبایل کې باید څوک ونه ګوري. نو ډېر زبردست اپلیکیشن تاسو ته درپېژنم په دې ویډیو کې. که زما چینل باندې وي سبسکرایب کړئ، بیسټ فوري چینل ته ورشئ، بیسټ فوري چینل سره سبسکرایب کړئ. پلی سټور ته به ورشئ، په پلی سټور کې به فلش لایټ ولیکئ. کله چې تاسو فلش لایټ ولیکئ نو دا هغه فلش لایټ دی چې هر یو ټچ موبایل یا زیرک موبایل یې لري. نو دلته په سکرین باندې یو تور بټن تاسو ګورئ، نو دا به تاسو آن کړئ. کله چې دا آن کړئ نو دلته تاسو ته وایي چې allow flashlight to take picture and record video. دا به تاسو allow کړئ. نو دا فلش لایټ ورسره آن شو. یوازې دا فلش لایټ نه دی، تاسو کولی شئ چې په دې کې خپل ویډیوګانې، شخصي ویډیوګانې یا نور فایلونه پټ کړئ. نو د برنۍ برخه کې چې فلش لایټ لیکلی دا به تاسو ونیسئ او له دې څخه وروسته تاسو نه 4 کوډ غواړي. نو تاسو ورته پاسورډ ورکړئ، پاسکوډ. نو هغه تاسو پورې اړه لري چې کوم قسم پاسورډ ورکوئ. زه دلته یو سمپل ساده یو پاسورډ ورکوم. دلته مو پاسورډ ورکړ. نو د هغې څخه وروسته دلته به تاسو یو پوښتنه انتخاب کړئ چې هر یو پوښتنه تاسو دلته انتخاب کوئ. دلته وایي چې ستاسو تخلص چې د په اوله جمله کې، بیا وایي چې ستاسو د پیدایښت ځای، همداسې ډېر هغه د ستاسو د خوښې خوراک، ګیم، موویز، دا شی دي. زه ورته صرف دلته برت پلیس انتخابوم. نو تاسو کولی شئ چې مختلف هغه انتخاب کړئ ورته سوالونه. نو دلته ورته زه خپل ورکوم پلیس د پیدایښت ځای ورته ورکوم. او هغې څخه وروسته به تاسو بیا په دې سیو باندې کلیک کړئ. کله مو چې دا پروسس تکمیل کړ، له دې څخه وروسته تاسو څه شی دلته پټول غواړئ، ایمیج، ویډیو، آډیو، نوټ او داسې نور. نو زه غواړم چې تصویر مثال پټ کړم. دلته هغه تصویر دی، دلته به په تصویر باندې کلیک کړئ. له دې څخه وروسته به تاسو برنۍ سر کې د پلس یعنې مثبت نشان چې ګورئ پر دې به بیا کلیک کړئ. دلته ورته فولډر کریټ کړئ. زه ورته فولډر ورکوم پکچر او کریټ باندې بیا کلیک کړئ دوباره. کله چې دا تاسو کلیک کړئ نو په هماغه پکچر چې تاسو کړی په هماغه به کلیک کړئ بېرته او پلس نشان ته به بیا راشئ. نو چې په کوم ځای کې تاسو تصویران یې هغه تصویران به راواخلئ او دلته به یې اډ کړئ. زه مثلا یو تصویر ورته راخلم دلته، دا ګورئ دا تصویران راغلل دلته. نو د دې څخه وروسته به تاسو بیا په دا ډبل اوکې نشان چې کوم دی، زه دلته یو تصویر باندې کلیک کوم او دا ورباندې بندوم یعنې قلف کوم. زما دا تصویر څه شو، هایډ شو، دا به په ګیلري کې نه وي. نو بېرته ایډیټ هم کولی شئ. دا قلم نشان چې کوم دی پر دې به کلیک کوئ او بېرته څه شی کوئ، ایمیج به ورته سلیکټ کړئ او د سلیکټ څخه وروسته دا قلف نشان باندې به دوباره کلیک کړئ. کله چې تاسو کلیک کړئ نو دلته به لیکلي ان هایډ، بېرته به ان هایډ باندې کلیک کړئ. نو دا خپله هماغه مخکیني ځای ته لاړ. نو تاسو کولی شئ چې ویډیو هم همدغه طریقه ده. د ویډیو نیو البم باندې به کلیک کړئ. هر ویډیو چې تاسو پټول غواړئ بېرته په پلس نشان ته راشئ. نو دلته دا البم دی، کومه ویډیو چې تاسو پټول غواړئ پر هغې به کلیک کړئ او هلته به هایډ کړئ. زه فور ایگزامپل مثلا دغلته یو ویډیو ده
زه پر دې ویډیو باندې کلیک کوم. دغه ویډیو ما واخیسته. کله مې چې واخیسته دوباره به په قلف نشان باندې کلیک کوي. کله چې کلیک کوي نو دا څه شوه هایډ شوه. ګورئ دلته پروسس روان شو. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې تاسو یو ویډیو هایډ کړئ د ګیلري څخه. نو بېرته زه دا ان هایډ کوم. همداسې اډیو کولی شئ او نوټس هم تاسو دلته څه کولی شئ پټولی شئ چې تاسو سره کوم نوټس وي. امید لرم دغه زما ویډیو به خوښ شوي وي. که چېرته خوښ شي زما چینل بیسټ فوري چینل ته ورشئ. بیسټ فوري چینل د سره سبسکرایب کړئ. د نورو زبردست ویډیوګانو لپاره زما چینل د سره سبسکرایب